سلامونه. تاسې متوجه یاست که نه په دې 2 ورځو کې د پاکستان رسنیو د پاکستان حکومت څنګه هغه افغان رامنځته شوی روایت مات که دړې وړې که چې د پاکستان له برید وروسته پر افغانستان باندې رامنځته شوی تقریبا ټوله سیمه ییزه او نړیواله فضا یې نیولې وه چې پاکستان پر افغانستان باندې یرغل کړی ده او دا تجاوز ده او د ټولو نړیوالو نورمونو قوانینو خلاف ده او په افغانستان کې ملکي اهداف په نښه کوي. افغانستان ونه شو کولی دغه روایت ته دوام ورکړي. یوه اونۍ دا ټول روایت د افغانستان په ګټه و، ان د پاکستان په دننه کې ولسونو ته دا ذهنیت ورسېد چې پاکستان تجاوز کړی ده پر افغانستان باندې او د پاکستان رسنیز ځینې فعالین د خپل حکومت په ضد باندې ویډیوګانې ورکولې. خو پاکستان کېناسته په څو ورځو کې پلان جوړ کړ او رسنیو ته یې دا ډنډوره غوغا لویه غوغا مخې ته کړله چې پاکستان د افغانستان په ځینو برخو کې له ډیورنډ کرښې برې خواته را دننه سوی دی او د افغانستان د خاورې یوه برخه یې نیولې ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو 2 ورځو کې دغه روایت د افغانستان پر ټول رسنیز چاپېریال باندې حاکم سوی ده. دا اوس ټول افغانستان ځینې وایي چې پاکستان رامخته سوی ده، ځینې په دفاع کې وایي چې نه ده رامخته سوی. زموږ ټول رسنیز فعالین په دې باندې بوخت دي، زموږ ټوله سوشل میډیا پر دې باندې اخته ده چې شوی ده که نه ده شوی. موږ نه هغه روایت پاتې سو چې د پاکستان پر افغانستان باندې برید کړی و. نړیوالې رسنۍ خو هسې د تازه خبر په لټه کې دي، هغوی کیدای شي 1 او 2 ورځې په دې باندې بحث وکړي خو وروسته له هغه نه دوام نه ورکوي، ځکه نړۍ کې نور ډېر زیات تازه تحولات رامنځته کېږي نړیوال رسنۍ خواته ځي. خو په افغانستان کې چې کومه رسنیزه فضا رامنځته شوې وه هغه متاسفانه موږ د افغانستان ډیاسپورا یا افغانانو یا د طالبانو حکومت هغه ته دوام ورنسو کړلی، یعنې داسې کومه سټراټیژي نه درلودله چې څنګه موږ کولی شو دغه کومه رامنځته شوې فضا چې د پاکستان پر ضد باندې وه تقریبا د افغانستان په ګټه وه، دا څنګه د 1-2 اونیو لپاره لږ تر لږه دوام ورکړو یا څنګه دغه ډول یو پلان چې دا اوس پاکستان رامخې ته په رسنیو کې د دې مخه ونیسو. پاکستان په ډېر لنډ وخت کې پخپله د پاکستان په دننه کې پوځ یې ډېر وارخطا او خبري کنفرانسونه یې ورکوله او مسلسل ډول یې دا ردوله چې نه په افغانستان کې ملکي کسان نه دي وژل شوي، په روغتون باندې دوی برید نه ده کړی، په افغانستان باندې تجاوز نه ده شوی. خپل په پاکستان کې دا بحث روان و چې دوی د افغانستان له خوا دا کوم روایت رامنځته شو په دې کې ماتې خوړلې ده، خو دوی ډېر په لنډ وخت کې دغه روایت بدیل روایت رامنځته کړي چې هغه د اوسنۍ دغه روایت ده چې ټول افغانان په دې باندې اخته کړي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې راوښتی ده که نه ده راوښتی. بنا منظم حکومتونه دغسې وي. د طالبانو واکمن رژیم کولی سوی هماغه رامنځته شوی روایت څنګه دوام ورکړي. مثلا دوی په توره شپه باندې په سلګونو کسان د په هدیره کې ښخ کړل، کولی شو دی په رڼا ورځ باندې 1-2 ورځې وروسته ښخ کړي وای، نور نړیوال مطبوعات یې ورته را دعوت کړي وای، یوټیوبران یې ورته راغوښتي وای، پخپله د دوی چارواکي ورغولي د هغوی په جنازو کې ډله ییزې جنازې څو ځایه کړې وای، د 10 کسانو جنازه په یو ځای کې، د 10 په بل ځای کې، د هغوی د کورنیو دپاره یې داسې فضا برابره کړې وای تر څو رسنیو سره هغوی مرکې وکړي. خو دوی په 1 شپه کې یا 2 شپو کې هغه هر څه ختم کړل او په توره شپه باندې هغوی ښخ شول. الله پاک د هغه دنیا ورته ښه کړي او بس کیسه ختمه شوله. کولی شو دغه فضا موږ دوامداره ساتلی وای، یعنې د ټولنیزو رسنیو او د رسمي رسنیو دپاره که تاسو مواد ورنکړئ ستاسو دښمن یې ورکوي. موږ کولی شو څو ورځې دغه مسله په رسنیو کې توده وساتو، د نړیوالو چې کوم تصور رامنځته شوی ده دا له ځان سره وساتو، په خپله دفاع کې وساتو. تاسو وګورئ د نړۍ مشهورو رسنیو الجزیرې او BBC او فاکس نیوز او رویټرز او AP او فرانس پریس او د ټولو پې خبرونه ورکولو چې په افغانستان باندې تجاوز شوی ده، بېګناه انسانان قتل عام شوي دي، تقریبا بشري جنایت رامنځته شوی ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا خبر را مطرح شوله، د WHO مشر هغه وغږېده په دې باندې چې دا وار کرایم ده، جنګي جنایت ده، د بخښنې نړیوال سازمان په دې باندې وغږېده. موږ کولی شو د دوی د جنازو د دوی د فامیلونو سره د مرکو د خبریالانو د لاسرسي په مټ باندې دا سلسله یو 2 اونۍ نور هم غځولې وای او پاکستان چې دا کوم یرغل کړی و دا تقریبا په دغه ډول ماتې خوړلې وه. خو متاسفانه پاکستان کېناست، خپله د دوی پوځیان د دوی ادارې او داسې یو پلان رامخته کړي چې هغه دوی اول په غیر رسمي ډول، اوس تقریبا په رسمي مطبوعاتو کې دا خبره کېږي چې په څو نقطو کې د افغانستان په ختیځ کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان پوځیان را دننه شوي دي. اوس د افغانستان واکمن طالبان او د افغانستان ټولنیز فعالین، د افغانستان رسنۍ، د ټولنیزو رسنیو فعالین دا ټول په دې باندې اخته دي چې پاکستان رامخته شوی ده که نه. طالبان وایي چې نه ده رامخته شوی، یو شمېر دوی پلویان هم وایي چې نه ده رامخته شوی، یو شمېر نور په نقشو کې ښیي چې نه دغه سیمه کې دومره پاکستان له اغزن تاره وړاندې راغلی، دلته یې نه وي
سیمه نیولې ده. مثلا بي بي سي په دې باندې یو ریپورټ کړی، بي بي سي پښتو دري برخې. اوس ټول په دې باندې د افغانستان خپل رسنیز فعالین بوخت دي چې څه شوي دي، څه رامنځته سول، پاکستان ولې دا کار کوي، څه په کار دي، اوس څنګه د خپلې خاورې دفاع کېدلی شي، څنګه د افغانستان دغه خاوره سي اغیزمنه ده په هره برخه کې کېدای شي پاکستان لاندې کی، دا څنګه خوندي کولی شو، د ډیورنډ د کرښې نه رابدې خوا افغانستان. اوس تاسو وګورئ په ټول پاکستاني رسنیز ډګر باندې همدغه خبر خپرېږي چې پاکستان جغرافیه لویه سوله 32 کیلومتره مربع ساحه په لانیز کې نیولې، پکتیکا تروې ولسوالۍ کې. دا دوی دا کېدای شي سمه وي، کېدای شي ناسمه وي، دا به وروسته معلومه شي راتلونکو څو ورځو کې. اوس د طالبانو واکمن نظام اخته ده، له کابل نه خبریالان مثلا مختلفو نقاطو ته وړي، دا ډېر ښه پالیسي ده. خو زما بحث پر هغه روایاتو چې د اختر نه څو ورځې مخکې د افغانستان په ګټه باندې په منطقه او په نړیوال ډګر کې رامنځته شوي، هغه څنګه ماتې وخوړله، څنګه په ډېرې اسانۍ سره دغه روایت چې اوس پاکستان د افغانستان د ډیورنډ نه دې خوا ته راوښتی ده، دا څنګه رامنځته شو، ولې موږ په دفاعي حالت ته لاړلو، ولې د افغانستان ټوله ډایسپورا تقریبا د دغسې یو خبر تر اغېزې لاندې راسي. نو د روایتونو جوړول چې دي دا ډېر زیات مهم دي، خصوصا په دغه زمانه کې. تاسو وګورئ ایران څه ډول هغه روایت ته ماتې ورکړه چې په ایران د امریکا د برید نه څو ورځې د مخه پیل شوی و، د برید په لومړیو ورځو کې هم داسې ویل کېده چې ایران کې اخوندي نظام پای ته رسېدلی ده او نور سقوط کوي. تاسو وګورئ څنګه ایران هغه روایت مات کړ. اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا د ایران د دفاع ستاینه کېږي، ویل کېږي دا نظام خو پر ځای باندې پاتې ده، خو په منطقه کې د اسرائیلو شتون چې دا د تل لپاره نور نه خوندي ده. او حتی داسې تصور ورکول کېږي چې اسرائیلیان کېدای شي له اسرائیلو څخه چې اکثر یې دوه تابعیته دي د تل لپاره نور کډه وکړي، ځکه اسرائیل به نور ورته خوندي نه وي. څنګه ایران وکولی شو عربي دنیا کې دغه روایت جوړ کړي چې د عربو د امریکا دوستي چې وه دا فایده یې نه درلودله، عربو بې ځایه په بل چا باندې باور کړی و، دوی چې د رښتیا وخت راغی د امریکا د دوی دفاع ونه سو کړلی. دا تصور ایران په مسلسل ډول باندې په ټوله عربي دنیا باندې تقریبا اوس رامنځته کړی ده. نو منظم حکومتونه منظمې پالیسۍ لري او خصوصا د روایت جوړونې په برخه کې جګړې په روایتونو ګټل کېږي، ملتونه په روایتونو راټولېږي، نفرتونه هم چې دي په روایتونو باندې رامنځته کېږي. افغانستان دغه 10 ورځې وړاندې یوه اونۍ وړاندې ډېر ښه روایت رامنځته کړی و یا رامنځته سوی و، افغانستان ترې ډېره موقتي فایده واخیستله چې د پاکستان په دننه کې ولسي نفرت د پاکستان د حاکم نظام په ضد باندې رامنځته کړ. باوري یم که دغه د جنازو مسلې ته ما اشاره وکړله او د دوی د قربانیانو له کورنیو سره رسنیو ته د مرکو اجازه ورکړل شوې وای، نور هم د فضا د پاکستان د واکمنو پر ضد باندې ترخه کول. خو متاسفانه هغه هر څه ختم شول، په ډېر کمه موده کې په توره شپه باندې جنازې وسولې او وروسته دوام ورنه کړل شو، د هغو د کورنیو سره مرکې ونه سوې کړی. نو په هر صورت اوس پاکستان دغه حالت دغه روایت رامنځته کړ چې دوی د افغانستان د جغرافیې دننه ځینې سیمې نیولې دي او دې لپاره مسلسل ډول باندې خپلو رسنیو ته مواد ورکوي او رسنۍ هغه مواد خپروي او بل په مقابل کې افغانان په یو ډول تر اغېزې لاندې راغلي دي او د هغو روایت د دفع په خاطر باندې اوس افغانان خپله ریپورټینګ کوي یا ریپورټونه جوړوي. نو رسنیزه فضا ډېره زیاته مهمه ده او دې لپاره یو ډېره منظمه سټراټیجي پکار ده. زه خبر یم طالبان یو رسنیز پراخ رسنیز ګروپ لري، د واتساپ ګروپونه لري، دوی په هغو کې هغه څه نشروي. خو ښکارېږي چې دې برخه کې پالیسي لیکلې پالیسي نشته چې نن به څه کوي، سبا به څه کوي، یوه هفته وروسته څه کوي او کم کار په کم ډول باید په مخ لاړ شي. مننه.